دا منکرین حدیث وایي صرف قرآن پاک کافی دی او د احادیث مبارکو نه بالکل قطعا انکار کوي. کله چې په دیو باندې اعتراض وشي او د دیو گرفت وشي او په دیو باندې مختلف سوالات وشي، په دې وخت کې دا خلق بالکل لا جواب شي او جواز دیو سره نه وي. بیا دیو حیران شي، بیا د مسلمانانو د غولولو دپاره او د دوکه ورکولو دپاره مکر او فریب اختیاروي، بیا مختلفې جملې دی استعمالوي. بیا راځي کله دی وایي چې د هغه حدیث مبارک د منلو قابل نه دی کم چې د قرآن پاک نه خلاف دی، یعنی د قرآن پاک د ظاهر نه چې کم حدیث مبارک خلاف دی وای موږ دا نه منو. بیا کله کله راځي دا خبره کوي وای کم حدیث مبارک چې د عقل نه خلافي دا نه منو. بیا کله راځي دا خبره کوي وای خبر واحد چې کم دی دا حجت نشي کېدی دا نه منو. او بیا کله کله راځي وای په احادیث مبارکو کې داسې عبارات او داسې خبرې دي چې د شان نبوت نه خلاف دی موږ هغه نه منو. او بیا کله کله راځي داسې خبره کوي وای د راویانو چې کم دی دا خبرې د خپل ځان نه جوړ کړي دي. او کله کله دی داسې خبرې کوي وای په احادیث مبارکو کې چې کم الفاظ ذکر شوي دي دا د شرم او د حیا نه خلاف دي موږ د دې خبرو خلاف یو. او کله سوي او کله سوي دا ټول بانې دي، فراډ دی، دوکه دی. په اصل کې دا خلق د مصطفی کریم علیه السلام د فرمان مبارک نه منکر دي. الله تعالی قرآن پاک کې وایي وما ينطق عن الهوا، محبوب پاک علیه السلام خبرې د خپل ځان نه کوي چې څه ارشاد مبارک فرمایلی دی دا الله په عطا سره فرمایلی دی. او د محبوب پاک علیه السلام د الفاظ مبارک هر یو جمله هر یو حرف چې کم دی قدردان دی او رهنمایي ده په دې کې او هدایت دی په دې کې، په هر حرف کې په هر جمله کې د محبوب علیه السلام په هر کلام کې په هر جمله کې په هر لفظ کې رهنمایي ده. او دا ظالمان راځي او د الله تعالی د پاک کلام نه هم انکار کوي. الله وايي وما ينطق عن الهوا، او دی وايي د محبوب پاک علیه السلام د احادیث مبارکو نه انکار کوي، حجت نه ګڼي.